بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو ملګرو. MR پاکستان پښتو لرنینګ چینل again with a new informative video. نن راځو ایڈوانس فلټر څومره اهمیت لري. ایڈوانس فلټر چې څومره تاسو ته په یو پروجیکټ کې تاسو په یو ډیټا کې څومره مدد درکولی شي تاسو سوچ هم نشئ کولی. بلکې زه دا خبر کوم چې ایڈوانس فلټر چې کوم دی کنه دا مکمل یو جړ دی چې څوک یو پروجیکټ اخلي یو ډیټا انټری جاب کې په یو افیس کې وي او هغه ته د ایڈوانس فلټر پته نه اټ مینز چې هی نوز نثینګ هغه هیڅ پته نه لګي. یو ډېر متصل درکوم تاسو ته مخامخ یو ټیبل ښکاري چې یو بټن هم لګېدلی د هغې نامه ده ماین. تاسو دې ځکه وګورئ دا ټیبل دی او دا ټیبل کمپلیټ تیار شوی دی جوړ شوی دی د ایڈوانس فلټر په ذریعه باندې. څنګه طریقه کار دی زه په دې ځای کې نیم ورکوم چې علي او دې ځای کې چې کوم دی نو بټن پریس کوم چې ریزلټ ماله راکړه. ما ته وایي علي ټیچر دی 7000 یې سیل دی د پېښور دی. زه ورته یم چې نه علي نه ما ته اوس زید راکړه. زه انټر کوم او ما ته ریزلټ راکړي چې زید ډرایور دی 9000 یې سیل دی د سوات دی. دا د دې ټیبل نه دې ډیټا نه ما ته دلته ریزلټ راکړي. زه ورته وایم چې نه بای نیم نه بای پوسټ ما ته ریزلټ راکړه. پوسټ موږ سره کوم دی ټیچر دی کلرک دی ټرینر دی انسټرکټر دی کوک دی ډرایور دی ډاکټر دی افیس بوای دی چیف دی. زه ورته وایم چې په دې کې کوم ډاکټر دی هغه ما ته راکړي ریزلټ. ډاکټر پریس شو هلته کې دلته بټن تاسو وښي اکبر ډاکټر دی دومره سیل دی دومره چې کوم دی د ایډرس دی. دا د ایڈوانس فلټر په ذریعه باندې څنګه جوړ شوی دی راځئ ملګرو هغه زده کړو. راځو شیټ 1 ته. په شیټ 1 کې دغه ډیټا موږ اخیستې ده. یو رف ټیبل دی نیم پوسټ سیلري ایډرس دا څه نامې دي دا د هغوی بیا پوسټ دي بیا سیلري دا ریجنس دي. په ریجنس کې مطلب څوک پېښور کشمیر پنجاب رف ډیټا ده. په دې باندې ایڈوانس فلټر لګو او تاسو ته بیا چې د یو بټن په ذریعه باندې چې تاسو مطلب علي سرچ کوئ سمت سرچ کوئ که دوی نامې پکې بار بار ریپیټ شي ولې نه تاسو ته به کمپلیټ ریزلټ درکوي. که تاسو بای پوسټ ګورئ بای سیلري ګورئ بای ایډرس ګورئ د ایڈوانس فلټر په ذریعه باندې. او دا تاسو زه بیا ریپیټ کوم چې تاسو سره غټ پروجیکټ وي غټه ډیټا وي تاسو ته بیا د دې د اهمیت پته ولګي په هغې کې. ټیک شو جي. اوس راځو ایڈوانس فلټر ته. د هغې طریقه کار داسې چې تاسو به لاول دا چې هیډینګ والا یو سیلز دی رو دی او دا لاندې چې کوم دي که دا پوسټینګ چې پکې دا نامه ده دا پوسټینګ دی د دې به تاسو کاپي واخلئ جست فار د انسټرکشن تاسو به خپل بیا کلیر شي. دا به کاپي کې او دې ځای کې مې سمپلی چې کوم دی نو پیسټ کړئ. ټیک شو جي. بیا څنګه چل کوو بیا به دا هیډینګ والا کوم چې روز دی که نه صرف دا د دې به تاسو کاپي واخلئ او دا به دې ځای کې پیسټ کړئ. ټیک شو جي. اوس ګورئ ښه په دې ځان پوه کړئ دا زمونږ ډیټا ده کوم سره چې مونږ سره رینج دی دا چې کوم دی که دا زمونږ کرایټیریا ده دا زمونږ شرط دی دا زمونږ کنډیشن دی چې مطلب دې نیم کې زه څه پریس کوم څه کلیک کوم څه انټر کوم نو ما ته به ریزلټ په دې ځای کې راکوي. کلیر شو دا رینج دا کرایټیریا او هیر آی ویل فاوند د ریزلټ. ټیک شو جي. اوس په څنګه چلو کې تاسو به راشئ دا نه ده دا به تاسو کلیر کړئ صرف دا اوکې. او زه په دې ځای کې د نیم کې ورکوم که نه یا 2 ساعته زه ورکوم په دې کې چې کومې نامې د ا نه شروع کېږي تاسو نه د ا نه که تاسو کیپیټل ورډینګ کې ورکوئ که په سمال کې څه مسله نشته دی ښه ما دا لارج کې ورکړه ما کیپیټل واخیسته او د شفټ سره مې دا ایسټرکس نښه ورکړه. د دې مطلب دا دی چې بهی صاحب په دې ټیبل کې چې د ا نه کوم نومونه شروع کېږي ما ته دلته کاپي راکړه ما ته شو که ما ته فلټر کا دا ایسټرکس نښه چې کوم ده که نه دا څه چې موږ د شفټ سره دا دې ځای کې ورته اته وایي د شفټ سره به اته دا به تاسو چې مطلب پریس واخلئ د شفټ سره دا به راځي. دې ته وایلډ کارډ هم وایي ښه په دې به هم بیا ډسکشن کوو خو فلحال تاسو لاول دا زده کړئ. ټیک شو جي. تاسو به بیا راشئ د خپل ټیبل کې به ودرېږئ د خپلې چې کوم رینج ټیبل دی کومه ډیټا وي تاسو به راشئ د ډیټا ده او په دې ډیټا کې به تاسو راشئ ایډوانس ته. ټیک شو جي. چې تاسو کله ایډوانس ته راشئ که نه اوس ګورئ ملګرو لیست رینج غواړي که نه چې څومره ډیټا تاسو سره وي هغې به کمپلیټ سلیکشن والی تاسو ګورئ دی کمپلیټ سلیکشن واخیستی شو ښه اوکې شو کمپلیټ سلیکشن. د میسج باکس ته ګورئ یو ایکشن مونږ وکړو لیست رینج هم ورکړه کرایټیریا رینج دا به ریموو کړئ. ټیک شو جي. کرایټیریا رینج مونږ سره کوم دی زمونږ کرایټیریا رینج دا دی دا 2 روز دی. ټیک شو جي. اوس ګوره ښه یو دا رو شوه یو دا رو شوه
دا زمونږ کرایټیریا دې کې مونږ ریزلټ ورکو، دې کې مونږ نامه ورکو، دې کې مونږ پوسټ ورکو، دې کې مونږ سیلري ورکو، مونږ به ایډریس ورکو. ون بای ون چې تاسو څنګه سرچ کوئ نو مونږ ته به ریزلټ دلته راځي په دې ځای کې. کرایټیریا کې دا دواړه روز چې کوم دي دې سلیکشن ورکړلی شو. کلیر شو؟ د دې نه بعد چې دا سلیکشن وشي که نه دا کوپی ټو اندر لوکیشن دا به ریموو کې. ټیک شو جی؟ او کاپی ټو اندر لوکیشن مطلب دې ځای کې ماته چې کوم دی نو کافي راکا، مطلب دا ریزلټ ماته دلته راکوه. کلیر شو؟ دوباره ایم ریپیټینګ مای ورډز. لیست رینج چې کوم دی کمپلیټ سلیکشن ورکړلی شو. په کرایټیریا رینج کې چې کوم دی نو دا دوه روز، دا جی ون چې کوم دی او دا بیا مطلب کالم هم دی روز دی کنه، دا کمپلیټ ورکړلی شو په دې کې. ټیک شو جی؟ کلیر شو؟ لیست رینج، کرایټیریا رینج او دا کوپی ټو اندر لوکیشن دلته کې دا چیک آن شو ده او ته هم دې ځای کې راته ریزلټ راکوه. ټیک شو جی؟ دا اوکې. چې څنګه اوکې بټن زموږ کلیک کړه نو ماته دا مونږ چې ورکو چېرې مطلب د اے نه مونږ سره کومې نامې وي په دې ډیټا کې نو ماته یې راکړه چېرې علي او اکبر، دا ټیچر دی، دا ډاکټر دی، دا سیلري ده، دا ایډرس چې کوم دا د پېښور دا د لاهور دی. اوس دا یاد وساته چې تاسو ته کار اسانتیا څنګه راولمه. که تاسو دوباره بیا بل نوم سرچ کوئ نو تاسو به دې ځای کې چې کوم دی نو اګین دې ځای کې به تاسو مطلب لکه د زیډ نه کومې نامې شروع کېږي یا د جې نه کومې نامې تاسو چې کومه ډیټا وي نو تاسو به دا پروسس چې کوم دی دوباره کوئ او بیا به دوباره دلته ګورئ. کلیر شوه؟ نو د هغې د اسانتیا دپاره د میکرو په ذریعه باندې موږ دلته کې یو بټن لګو. ټیک شو؟ دې پورې دا ایډوانس فلټر ملګرو دا کمپلیټ شو. تاسو به دوباره بیا چې کوم دی په دې ځای کې چې کوم دی یو نیم ورکوئ او دوباره به دغه پروسیجر بیا اخلئ. نو چې د هغې دپاره موږ په اسانتیا سره د میکرو په ذریعه باندې یو بټن ولګو نو تاسو ته به ایزي ریزلټ درکړي په اسانتیا سره. بټن به څنګه لګو ګورئ چې تاسو ښه دا به ځان ته ریموو کې کلیر به کې ده. ټیک شو؟ دا اے نه چې کوم دی موږ ته ټول نومونه پکار دی. اوس ګورئ کرایټیریا ورکړی شوې ده دلته به کاپي کېږي او دا زموږ رینج دی. بټن به څنګه لګو د اے نه چې کومې نامې شروع کېږي هغه مونږ ته راکوي. بیا چې مطلب مونږ بټن ولګو چې مطلب کوم نوم مونږ ورکوو مونږ ته به ریزلټ راکوي. زه په دې ځای کې ودرېږم او دې ډیولپر ټیب ته به راشم. اوس دا یاد وساتئ چې ډیولپر ټیب چې کوم دی نو هغه به هر مایکروسافټ ایکسل کې آن نه وي. د دې چیک چې آن کې تاسو به ډیولپر ټیب راځي. دې ته خیال وکړئ. ښه فایل ته راشئ، فایل کې به تاسو راشئ دې آپشن ته، فایل هم کلیک کړه او دې آپشن ته به راشئ. چې دې آپشنز ته راشئ او په دې کې دا کسټمایز ریبن تاسو کلیک کړئ. ټیک شو جی؟ او دا ډیولپر ټیب دی. دې ته دې وخت کې دا چیک چې کوم دی دا آن دی، دا ټیک مارک ورته لګېدلی دی نو ځکه ما ته ډیولپر ټیب منشن کړي. دا زه ریموو کوم هلته به اوس ډیولپر ټیب نه ښه نشته دی که نه. دا ګورئ د ویو سره خواته و غیب شو. اوس بیا به دا ګورئ. ښه دا ستاسو ته پوهې دپاره کوم چې تاسو ته بیا اسانتیا وي. آپشن ته راشئ، آپشن ته چې راشئ نو کسټمایز ریبن ته راشئ او دې ډیولپر ته چیک ورکړئ. څنګه چیک ورکړم نو د ویو سره به ډیولپر ټیب ما ته شو شي. ګوره ودې دا ویو دی، دا ډیولپر ټیب راغی. ټیک شو جی؟ اوس ګورئ ښه مخکې ځو بټن لګو. ښه ډیولپر ټیب کلیک شو، دې انزرټ ته به راشئ. دا لومبی نه، دا لومبی چې کوم داسې یو تاسو ته یو بټن ټایپ ښکاري دا فورم کنټرولز کې دي، دا به کلیک کړئ او دې ځای کې زه بټن لګوم. دا به دې ځای کې داسې ډریګ کړئ، د لیفټ سره هم داسې نیولي، د لیفټ چې کوم دغه دی د موز کلیک په هم نیولي ډریګ به کړئ او پرې به یې ږدئ. کلیک شو. اوس ګورئ ښه دې کې څه راځي، دا خو د میکرو نیم راغی. دا زه نه چړم، نوم نه چینج کوم دې وخت کې. ټیک شو جی؟ که تاسو چینج کوئ چینج کولی شئ. چې کله زه ریکارډ ووم دا میکرو ریکارډینګ به شروع شي او د دې میکرو ریکارډینګ په ذریعه موږ ته بیا بټن راځي او موږ ته به اسانتیا راځي. دا ریکارډ شو، کلیک شو، بیا به دا اوکې کلیک کړئ. ټیک شو جی؟ چې اوکې تاسو کلیک کړئ که نه نو د هغې نه بعد به تاسو بیا داسې کار وکړئ چې ډیټا ته به لاړ شئ. ډیټا ته به راشئ او په ډیټا ته چې راځئ د هغې نه مخکې به تاسو د خپل ټیبل کې ودرېږئ. ښه خپل ټیبل کې ودرېدئ، ډیټا ته راغلی، ایډوانسډ فلټر چې کوم دی هغه به کلیک کړئ. نو بیا ورته ګورئ. ښه لیست رینج چې کوم دی دا کمپلیټ لیست رینج دی چې څومره ستاسو ډیټا وي، څومره پروجیکټ فایل وي، څومره ډیټا وي هغه به تاسو دې کې ورکړئ. لیست رینج الې دي په دې کې تاسو ګورئ دا سلیکشن راغلی دی، که نه راغلي پوره به تاسو واخلئ. که تاسو یو سیل هم پرېښودو ریزلټ به نه درکوي. کرایټیریا رینج دلته چې څه پراته دي هغه به ریموو کړئ او کرایټیریا رینج زموږ دا دی، دا نیم والا او دا اے او دا چې کوم دا ورسره دا ایسټرکس نښه ده، دا دواړه روز کالمز چې کوم دي کمباین شوي دي دا به تاسو واخلئ. کلیر شو؟ دا به دې ځای کې اوکې کېدو نه مخکې
دا کاپی ټو انذر لوکیشن دا به کلیک کې چې دا کلیک کې نو دا کاپی ټو نه د دې نه به دا ریموو کې او د دې سلیکشن به دوباره ورکې دا به دوباره ورکې اوکې هلته کې راغی کاپی ټو دلته کې به کاپی راځي دا لیسټین شو دا کرایټیریا شو دلته ماته چې کوم دی نو ریزلټ شو کېږي اوکې دا به زه اوکې واخلم ټیک شو جي چې دا مې اوکې واخیسته نو زه به د دې نه بعد اوس لاړ شم ویو ته او دا میکرو دی دا میکرو دې ته چې راشم دې ځای کې ګورې سټاپ ریکارډینګ هلته موږ شروع کړی و که نه ریکارډ بټن چې موږ څنګه کلیک کړو نو شروع شوي که نه نو ویو ته رالم او په میکرو کې به دا سټاپ ریکارډینګ دا به کلیک کړم ډن وشو اوس ګوره دې ته ښه بټن اوس څنګه کار کوي دا زه ریموو کوم دا لرې کوم دا لري هغه ای سره چې کوم ریزلټ یې راکړي علي او اکبر تاسو اوس په خپله باندې پوه دا مې کلیر کړ دا مې هم کلیر کړ کلیر شو په دې ټیبل کې په دې رینج کې په دې ډیټا کې چې سی هغه کې بای نیم بای پوسټ بای سیلري بای ایډریس تاسو سرچ کوئ تاسو له ریزلټ درکړي دې بټن په ذریعه باندې څنګه به درکړي بای پوسټ یې راول ګورم زه هم کوم چې ټیچر دی مطلب که یو وي که دوی چر څومره تاسو ریزلټ درکړي TEACHER دا پکې نشته که تاسو الفاظ چې کوم دي کیپیټل لیکئ که سمال لیکئ دغه پکې څه کنسرن نشته یې ټیچر شو او دا بټن پریس شوه کلیک شوه نو ای وی علي ټیچر دی سیلري یې 7000 ده او د پېښور دی اوکې دا ریموو شو دا مې هم ریموو کړم او اوس چې کوم دی نو راځم بیا سرچ کوم بای نیم ټیک شو چې اوس بای نیم سرچ ته ګورئ تاسو ها ملګرو بای نیم ته ګوره زه ورته یم یاره زید دوه غواړي موږ ته څه پته لګي چې مطلب په ډیټا کې څه دي که نه ډیټا خو مخې ته پرته دي که نه خو د زید ما ته نور څه پته نه لګي چې پوسټ یې څه دی سیلري یې څه دی ایډرس یې څه دی کلیک شو وایي زید چې کوم دی پوسټ یې ډرایور دی سیلري یې 9000 ده او دا د ایډرس چې کوم دی سواد دی بای نیم سرچینګ زه نه کوم زه چې کوم دی نو بای ایډرس سرچینګ کوم بای ایډرس ته رالم زه وایم د سند ما سره څوک دی په دې ډیټا کې بټن کلیک شوه وایي د سند چې کوم دی بای صاحب ستا سره چې کوم دی دا کالم ځان ته لږ غونډې کولو کې چې ښکاري شي ته جونید نامله انسټرکټر دی سیلري یې دومره ده او دا د سند دی زه ورته وایم بای صاحب چې نه زه اوس چې کوم دی نو سرچینګ بای سیلري کوم زه ګورم چېرې په دې ټیبل کې چې کوم دی دا 7000 سیلري به د چا وي دا 7500 به د چا چېرې زه ورکړم 9000 به د چا سیلري وي 9000 مې ورکړ او بټن مې چې کلیک کړه نو ماته راغی وي زید چې کوم دی ډرایور دی 9000 یې سیلري یې سواد دی که نه زه ورته وایم یارې جي ماته چې کوم دی د چا سیلري چې کوم دی 5000 ده هغه راته راکړې کلیک شو ماته ریزلټ راغی ملګرو د ایډوانس فلټر په یو پروجیکټ کې دا سمارټ تاسو له مطلب ریزلټ درکړي او تاسو له کویک ریسپانس درکړي کلیر شو ها اوس دا یاد وساتئ څنګه چې مونږ خبر وکړه که نه د دې بټن کې تاسو نوم چینج کوئ عمر کولی شئ ښه رایټ پې کلیک کې د ایډیټ ټیکسټ ته راشئ دې ځای کې یو ډبل کلیک وکړئ دا ریموو کې او د دې بټن نوم کې دی SEAR سرچ اوکې ټیک شو جي انټر مې کړه د دې بټن نوم کې خو شو سرچ په دې هم تاسو پوه شئ مثال کې ته پر زه بیا هم اپلای کوم ها دا مې سور کړه دا وګوره سمت او کلر کو دا ډیټا پرته راکنه زه ورکوم په دې کې سه زبیر ما ته راکړه سرچ یې که زبیر کوک دی 8500 سیلري دا د پېښور ایریا دی اټس اوکې دا یاد وساتئ چې په دې خو تاسو پوه شئ ډیولپر ټیب به تاسو د کسټمایز ریبن نه چې کوم دی چیک آن کوئ دا یاد وساتئ چې دا به ډېره زیاته ډیټا وي نو تاسو به ځان سره د میکرو چې کوم د سپریډ شیټ دی یا کوم دا فایل دی دا سیو کوئ نو د دې د سیو ایس طریقه کولو چې کوم دی هغه طریقې هم بدله ده هغه هم زده کړئ نو تاسو هر کله بیا د آفس ته راځئ د پروجیکټ ته کښېنئ ډیټا ته کښېنئ نو تاسو ته به هغه کار درکوي دې تاسو ګورئ ښه جي فایل ته به راشئ دا سیو ایز به کلیک کړئ مطلب په ډیسکټاپ باندې زه سیو کوم اوکې ډیسکټاپ کلیک شو اوس ګورئ بھائی صاحب دا نه دا سیو ایز ټایپ دا تاسو ګورئ که نه زمونږ چې د ایکسل هر یو فایل سیو کېږي نو هغه په څه کې سیو کېږي هغه په .xlsx کې سیو کېږي یاد پرېږده که نه ایکسل چې کوم ورکبوک چې کوم سپریډ شیټ دی هغه سیو کېږي بای ډیفالټ په .xlsx کې دا سیو کېږي دې ځای کې تاسو وګورئ که نه ایکسل میکرو انیبل ورکبوک او دا څه دی دا .xlsm دی دا به تاسو کلیک کړئ ورته سیو ایس ټایپ چې کوم دی نو .xlsm دی نوم به زه ورکوم دې ځای کې دې ته فار ایگزامپل سی دې له ما نوم بدل کړو دې ته ما نوم کېښودو مای فایل
اوکې دا په ډیسکټاپ باندې ډیسکټاپ ته هم دي ځکه چې کوم دی کلیک کې بیا ټیک شو جی په ډیسکټاپ باندې او د دې نه اوکې ورکړه ملګرو مای فایل نامې سره په ډیسکټاپ باندې سیو شو ټیک شو چې لکه دا اوس کلوز شو دا ما کلوز کړ دا ډیسکټاپ دی مای فایل او ډاټ ایکس ال اس ام ټیک شو جی دا زه مطلب کلیک کوم دوباره ګوره وته ښه نو چې هر کله تاسو مطلب دی تاسو سیو کړی د قشان دی ډاټ ایکس ال اس ام سره نو تاسو په دې کې همغه شانتي همغه بټن باندې چې تاسو سرچ کوئ نو تاسو به کولای شئ لکه دا سکولو شو زه بیا دلته کې راځم زه ته چې چلو زید او سرچ دا د زید ریزلټ دی زه همغه بیا اگین لږ ریپیټ کوم بای ایډرس د کشمیر مونږ سره څوک دي کشمیر او دا سرچ دا د کشمیر سمد دی کلر دی 85 دی کشمیر ملګرو ایمار پاکستان پښتو لرننګ چینل تاسو لایک کې سبسکرایب کې تاسو شیر کې چې کوم انسټرکشن په دې ویډیو کې موږ تاسو درکړل سیم دغه شانتي فالو کې تاسو ته به ریزلټ ان شاء الله کمپلیټ او کې درکې ډیره مننه خاد آباد اوسئ د الله په امان السلام علیکم